څنګه پوه شو چې زموږ جیمیل بل چا خلاص کړی، یعنې د بل چا په موبایل کې خلاص ده او له هغې څخه یې لرې کړو. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ، تاسو به راسئ خپل موبایل کې به دغه جیمیل اپ را خلاص کړئ. پس دغه د جیمیل پروفایل په علامه به کلیک کړئ. لاندې کوم جیمیل چې تاسو غواړئ ویې ګورئ، په هماغه جیمیل به دلته کلیک کړئ چې د بل چا له موبایلونه یې لرې کړئ یا د بل چا په موبایل کې خلاص وي. نو دلته بیا دغه پروفایل په علامه کلیک کړئ. دلته په منیج یور ګوګل اکاونټ په دې به کلیک کړئ. دلته به لږ لاندې په دغه سیکیورټي ساین ان په دې به کلیک کړئ. لاندې به راسئ، دلته تاسو هغه موبایلونه ښکاره کوي کومو کې چې ستاسو دغه جیمیل خلاص شوی ده او وخت یې هم ورسره ښکاره کوي. نو زه دغه دوم کلیک کوم او په دغه موبایل کې زما دغه جیمیل خلاص یا خلاص شوی، نو په دې به زه کلیک کوم. دلته لاندې تاسو ګورئ دغه لاندې موبایل ده، په همدې به بیا کلیک کوئ. تاسو دلته به هغه د سکرین لاک کوډ ورکړئ. بیا به دغه صفحه تاسو ته راسي. دغه موبایل دا تاسو ګورئ دلته هغه وخت هم ورته لیکلی، د جولای 10 تاریخ 2025 کال په دغه وخت باندې دغه موبایل کې دغه جیمیل خلاص شوی ده. نو تاسو کولی شئ چې دا له همدغه موبایل نه د خپل موبایل له طریقه لرې کړئ. نو که تاسو غواړئ چې هغه لرې کړئ له دې موبایل نه، نو تاسو به دغه ساین اوټ اپشن دا به کلیک کړئ. دا چې کله کلیک کړئ بیا به ساین اوټ کلیک کړئ. تاسو نه به خپل د جیمیل پاسورډ غواړي، هغه پاسورډ به ورکړئ او جیمیل به د تاسو له موبایل څخه ډیلیټ شي. نو زه نه غواړم له دغه موبایل نه ډیلیټ کړم، زه دا بیرته کینسل کوم. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ معلوم کړئ کوم موبایل کې خلاصه ده، څه وخت خلاص شوي، او په دغه طریقه یې ډیلیټ کولی شئ. نو ویډیو همدومره وه، که خوښ شوي مو وي لایک یې کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. څنګ کې دغه د زنګ نښان مو ووایي چې بیا هره ویډیو اپلوډ کړو په وخت به در رسیږي. او که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.